سلامونه دوستانو، څنګه کولی شئ د فیسبوک آی ډي سنگل نوم ته واړو یا څنګه کولی شئ فیسبوک آی ډي ته صرف نوم یا صرف تخلص ورکو. په نن ویډیو کې تاسو ډېره خوندوره په زړه پورې طریقه درښایم دوستانو. نو بالکل په ثبوت سره دغه ویډیو کې تاسو طریقه درښایم چې موږ تاسو اوس کولی شو فیسبوک آی ډي ته صرف یو نوم یا سنگل نوم ورکو. ویډیو به په سر تر پایه پورې ګورئ دوستانو. ویډیو به سکایپ کوئ تر څو په دغه طریقه باندې په بشپړ توګه او ښه توګه پوه شئ. دوستانو که دا ویډیو مو چېرته خوښه شوه ویډیو سره لایک کړئ او د نور ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو زموږ نور پښتانه وروڼه هم د دغې طریقې څخه برخمن شي او دغه طریقه زده کړي. نو دوستانو لپاره به تاسو وکړئ رابشئ خپل موبایل کې فیسبوک را خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک را خلاص کړئ د پورته درې خطونو به ورته کلیک کړئ. لاندې به راشئ دلته تاسو ته سیټینګ اینډ پرایوسي اپشن ښکاري په دغه به کلیک کړئ او دلته به تاسو راشئ په سیټینګ باندې به ورته کلیک وکړئ. کله دوستانو تاسو خپل د فیسبوک آی ډي سیټینګ ته راغلی د دې نه مخکې دوستانو مهمه خبره دغه ده دوستانو چې تاسو د یوه خبره پیدا کړئ. تاسو په دغه آی ډي باندې انسټاګرام اکاونټ نه جوړ کړئ نو تاسو به څه وکړئ لومړی په دغه آی ډي باندې انسټاګرام اکاونټ جوړ کړئ. نو ما په دغه باندې انسټاګرام اکاونټ نه جوړ کړی. تاسو باید انسټاګرام اکاونټ ضرور پرې جوړ کړئ چې دوه پروفایلونه هلته ایډ شي. نو رابشئ په د لاندې پروفایل اپشن باندې ورته کلیک کړئ. دلته خو ما بل پخوانی آی ډي ده انسټاګرام په دغه درې خطو به ورته کلیک کړئ دوستانو. لاندې به راشئ دلته به دوستانو تاسو څه وکړئ په سیټینګ اینډ پرایوسي اپشن باندې به ورته کلیک وکړئ. دوستانو تاسو به لاندې راشئ دلته لاندې چې کله راغلی دلته دوستانو تاسو ته اډ اکاونټ اپشن راځي. په دغه اډ اکاونټ اپشن باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. نو دلته دوستانو تاسو لوګین انټو ایگزیسټینګ اکاونټ په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ ځکه موږ د فیسبوک له طرفه د خپل فیسبوک له آی ډي څخه اکاونټ ورته جوړوو. نو کله مو دلته کلیک وکړل لږ وروسته به تاسو اپشن را خلاص شي صفحه. دلته دوستانو تاسو په څه وکړئ په سویچ اکاونټ باندې به ورته کلیک وکړئ په دغه اپشن. دوستانو کله مو چې دلته کلیک ورته وکړ نو دلته دوستانو لوګین وید فیسبوک په دغه اپشن کلیک وکړئ. نو دوستانو دلته تاسو یس فینش اپشن باندې ورته کلیک کړئ او دوستانو مخکې صفحه به مخ ته را خلاصیږي د وروسته. دلته دوستانو تاسو په کریټ باندې کلیک کوئ ورته او ستاسو اکاونټ به جوړ شي. دوستانو دغه ځای به تاسو ورته د اوس مهال لپاره سکیپ کړئ د صفحه او دوستانو دلته به تاسو په ناټ نو باندې کلیک وکړئ د لاندې دوهم اپشن باندې او دا صفحه به هم تاسو دوستانو سکیپ کوئ ورته. نو کله هم دوستانو دغه سکیپ کړله دلته دوستانو دا به هم سکیپ کوئ او رابشئ دغه د زموږ انسټاګرام اکاونټ پروفایل جوړ شو. دوستانو که چېرته تاسو په دغه آی ډي باندې انسټاګرام اکاونټ جوړ دوهم مه جوړوئ بیا مشکل نشته ډایرکټ طریقه وکړئ. که جوړ مو نه وي داسې یو انسټاګرام اکاونټ تاسو په خپل دغه اکاونټ باندې جوړ کړئ. دوستانو دغه لپاره به تاسو وکړئ رابشئ خپل موبایل کې به یو وی پی این انسټال کړئ. دغه وی پی این لینک ما تاسو د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی دی. فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته لینک وي. نو دغه وی پی این ډېر وخت پلی سټور کې نه پیدا کېږي. ما چې کوم لینک درکړی دوستانو دغه لینک څخه تاسو ډاونلوډ کړئ په اسانۍ سره تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو کله هم دوستانو وی پی این انسټال کړئ خپل موبایل کې دا به را خلاص کړئ. کله هم چې را خلاص کړئ دوستانو دلته به دوستانو تاسو په دغه سرور کې لاندې راشئ اندونیزیا سرور به تاسو ورته پیدا کړئ. دلته زه ګورم پکې اندونیزیا دغه د دوستانو دا اندونیزیا سرور لوکیشن به تاسو څوک دا ورته پیدا کړئ او په دغه به کلیک کړئ دا به تاسو سلیکټ کړئ. دوستانو تاسو چوز کنټري اپشن باندې کلیک کوئ او نوم ایډز به راځي تاسو کټ کوئ. دوستانو دلته به تاسو دغه دوهم سرور باندې کلیک کوئ جاکارتا په دغه دوهم یو باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. کله مو دوستانو دلته کلیک کړ نو ټاپ ټو کنیکټ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. نو دوستانو دلته به تاسو اوکې اپشن کلیک کړئ او دغه وی پی این به دې سره ستاسو په موبایل کې کنیکټ شي. نو لږ منتظر کېږو چې د وی پی این کنیکټ شي ورته. دغه د دوستانو زموږ په موبایل کې وی پی این کنیکټ شو. بیرته به راشئ دوستانو تاسو خپل فیسبوک ته. کله دوستانو تاسو خپل فیسبوک اکاونټ ته راغلی په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ د ټاپ اپشن باندې او دلته به دوستانو تاسو وکړئ اوس په دغه پروفایلز اپشن باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. کله دوستانو پروفایل باندې کلیک کړ نو دلته به دوستانو تاسو ورته په فیسبوک پروفایل باندې کلیک کړئ. لومړی نمبر انسټاګرام پروفایل مه کلیک کوئ فیسبوک کلیک کړئ. دلته کله هم دوستانو فیسبوک پروفایل کلیک کړل دلته تاسو په نیم باندې ورته کلیک وکړئ او له دې وروسته دوستانو تاسو به راشئ په دغه نوم چې کوم د بریس سفریان په نوم دی زه کلیر کوم دوستانو. که تاسو دغه یو نوم کلیر کوئ یا دواړه تاسو زه دواړه کلیر کوم دوستانو. په فرست نیم کې به تاسو خپل نوم ورته ولیکئ. زه معنا حسان ورته لیکم خپل تخلص پکې لیکم. تاسو چې هر نوم ورته لیکئ لاست نیم کې دوستانو تاسو صرف یو فاصله سپیس ایډ کړئ. فاصله سپیس دغه ریویو چینج اپشن مخ ته راکړئ. نو په ریویو چینج باندې به تاسو دوستانو ورته کلیک کړئ او دلته سره به اتوماتیک دغه فیسبوک آی ډي نوم چینج شي. دغه دوستانو نوم چینج شو. په سیو چینج اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو کله دوستانو په دغه باندې تاسو کلیک کړئ دغه د زموږ د فیسبوک آی ډي نوم چینج کېږي. دوستانو تاسو ته ښکاري چې مخکې نوم بریس صفري نه اوس حسان په نوم شو. تاسو دلته ښکاري. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو د آی ډي نوم چینج کولی شئ. اعظم پروفایل د تاسو درښایم دغه د دوستانو ډایرکټ نوم چینج شو.
په دغه طریقه دوستانو تاسو خپل فیسبوک آی ډي سنگل نوم ته اړولی شئ. دوستانو دغه ویډیو په دې لاره چې ویډیو مو خوښ شوي وي که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو نور ملګري هم د دغه طریقې څخه خبر شي او دغه طریقه زده کړي. نورو خوندورو ښایسته ویډیو کانو لپاره موږ در سره فالو کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.